بسم الله الرحمن الرحيم. تر خپل نگار دی سروڑی تر دار دی ظلمی خو لا تیرو څلوېښتو کلونو جګړو نه وروسته نن بیا زموږ ګران هېواد د خپلو اصیلو بچو په واک کې لوېدلی. دا اصیل بچي د هېواد خیرخواهان او د دې ملک اصلي مالکین دي او دوی تل ثابته کړې چا چې د هېواد ته په بده سترګه کتلي دوی ورته د سر په کاسه کې اوبه ورکړي دي. دا شازلمیان به هیڅ وخت چاته اجازه ورنکړي چې زموږ په ملک کې لاسوهنه وکړي. اوس نو یو ځل بیا هېواد د راپورته کېدو په حال کې دی او هوډ لري چې په هره برخه کې ځان وځلوي. دې ځلونې زموږ سرسخته دښمنان هم حیران کړي چې په کم وخت کې مو هېواد د سترو لاسته راوړنو او پرمختګونو شاهد دی. نو ای سرسپارلیه د حقیقي لارې قهرمانه، د اسلام د ځلانده ډیوې پتنګه، د بدر، احد او احزاب د یادونو تازه کوونکیه، د خپلې عقیدې او اسلامي هېواد دفاع په لار کې د خپلو ګرمو او محبوبو وینو شیندونکیه. په خپله حق لار ثابت قدم اوسه. ته یوازې په ثابت قدمۍ سره د اسلامي نظام د تنفیذ میدان ګټلی شي او خپل هېواد له شریرو او فتنهګرو انسانانو پاکولی شي. د دې عظیمې معرکې چې تا پیل کړې ده صبر، ثبات، استقامت او د خپلو مشرانو اطاعت دی، خو دغه لوړ صفت هم په کسبي توګه نشي لاسته راوړل کېدی. د الله تعالی فضل او لورینې ته اړتیا ده. له لوی پروردګار نه وغواړه ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ای د سپېڅلې اسلامي اردو سرښندونکیه، پام کوه چې د باطل هیڅ طوفان او سیلی ستا قدمونه ونه لړزوي. د دې طوفانونو په وړاندې لکه غر ودرېږه او له خپل مالک او مقتدر رب نه وغواړه چې ثبت اقدامنا. ای اتل مجاهده، ستا خوږو ملګرو په دې لار کې خپل ځانونه نذرانه کړل. لوږې، تندې، تکلیفونه، چاپې، بمبارونه او زندانونه یې تیر کړل تر څو نن په لاس راغلی اسلامي شرعي نظام قایم. نو پام کوه چې کبر او خطا در څخه ونه شي. د الله لوري ته ځان متوجه کړه. عقیده دې راسخه ساته. د اسلامي نظام د تنفیذ لپاره د بدني، عقیدوي، فکری، رزمی او جسمانی خولت ویې کړه. ځان چمتو کړه څو وکولای شي د خپل دین، هېواد، کلتور او ثقافت د دفاع لپاره په هر نوع شرایطو کې لکه غر مستحکم ولاړ وي. پام کوه چې د خپلو شهید شویو ملګرو له وینو سره خیانت ونه کړي. د بیت المال په کارولو کې ډیر پام کوه، هیڅ وخت پکې زور زیاتی ونه کړي. ای اتله، ستا دغه اوسنی بېساری پرمختګ هم یوازې د متعال څښتن فضل او مهرباني ده. که نه په مادي انګېرنو او اوامرو ته تسلیم عقل به دا چیرته ومني چې د نړۍ ستر زبرځواک ته دې په تش لاس غاښ ماتونکې ماتې ورکړه. تا وکولای شول چې د خپلې میړانې او عظمت په وړاندې د نړیوالو سرونه ښکته کړي. ته چې اوس فکري، عقیدوي، عسکري او بدني، پام کوه چې نیت دی یوازې د الله تعالی رضا او د اسلامي نظام تنفیذ او د خپل ولس ساتل وي. خپله خوله توی کړه څو ستا په لیدو د کړېدلو هېوادوالو زړونه ډاډه شي. په ځان تکلیف تیر کړه تر څو د خپل دین او هېواد ساتنه وکړي.
څوکیدار یما نقشنم آرام پکور دغه می وعده کړې دا چې پلار زم څنګم دا می شبګیرا کړې ژدم سر ته دغره کڼي تل خمار یما زدې څوکیدار یما زدې څوکیدار یما ولسا خوب کوا زدر ته بیدار یما زدې څوکیدار یما زدې څوکیدار